زه تنګ شوی یم د دې خپل ژوند نه، زه تنګ شوی یم د دې ګناهونو نه، زه دې ګناهونو ستړی کړی یم، زه واپس کېده غواړم الله ته، الله به ما قبول کړي او که نه. ما سره یو داسې کس رابطه کړې وه چې هغه ښه مشهور دی او نوم یې امانت ساتمه، او هغه والعیاذ بالله ټنګ ټکور او د سندرو او د فلمونو او دا قصې کوي. ما سره رابطه وکړه، خپل تعارف او هر څه. یو ضروري سوال لرم، ضروري مسله. څه مسله ده؟ زه تنګ شوی یم د دې خپل ژوند نه، زه تنګ شوی یم د دې ګناهونو نه، زه دې ګناهونو ستړی کړی یم، زه واپس کېده غواړم الله ته، الله به ما قبول کړي او که نه، زه به واپس شم الله ته او که نه. داسې څه لارې شتې زما د واپس کېدو او که نه؟ بې تفصیلي جواب ما هغه له ورکړو. داسې ډېرو رابطې کړي دي. الغرض او حاصل د ګناه اولنۍ سزا هغه د ژوند د تنګېده دي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره کړې ده: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومن أعرض عن ذكري چاچی مخوالو زما د دین نه، ذکر کې ټول دین نه راوي، په ګناهونو کې اخته شو، د الله په نافرمانیانو کې اخته شو. فإن له معيشة ضنكا، لوی ژوند یې تنګ شي، ژوند زړه یې تنګ شي، زړه یې خفه شي، په ژوند کې خوند نه وي. دا خو صرف په دنیا کې، د آخرت کې ونحشره يوم القيامة أعمى، د قیامت په ورځ الله دې سره پاسې جوړونی. قال رب لم حشرتني أعمى، یا الله وی ولې جوړون را پاسوله، وقد كنت بصيرا، او ما خو په دنیا کې غټ غټ سترګې وې، د هر څه مې پې لیدو. جواب د الله دا واورئ: قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله وتوی زما آیتونه درغلی وو، زما دین درغلی وو، زما پیغمبر درغلی وو، قرآن و حدیثو. فنسیتها تیر کړي وو، کنه اخو دې شاته غوځار کړي وو، ته خو په ګناهونو کې اخته وې. وکذلک اليوم تنسى، نن موږ هم هېر کړی. او چې الله په آخرت کې هېر کړي نو پاتې به کې بیا څه شو؟ ما دا خبره کوله چې د ژوند د ګناه اولنۍ سزا هغه څه ده؟ د ژوند تنګېده. عبادت ته به دې زړه نه کېږي، ځکه چې عبادت ته نږدې کوي الله ته. نو دا بنده چې په ګناهونو کې اخته دی، په دې عبادت کې خوند نه وي، بله دا چې د عبادت توفیق ورته نه میلاوي.